دا حجرې ټي وي ته د نستارک ریپورت دی. جلیل افریدي چې کوم د فرنټیر پوسټ منیجینګ ایډیټر دی په سوشل میډیا یې ژوره تبصره شریکه کړي چې په کوم کې هغه د پاکستان په سماجي او سیاسي سفر تنقید د اردو یو شعر سره تړلی دی. افریدي د خپل تنقیدي نظر د پاره مشهور دی او اکثر د پاکستان فوج کمیدونکو عزت د انساني حقوق خلاف ورزي او د اشرافیه ترمنځ د احتساب نشتون په اړه خبرې کوي. افریدي د خپل تر جاوید هاشمي چې کوم یو طرزي نگار او سیاسي مشر دی د هغه دغه خبره سره اتفاق کوي چې د فوج عزت ډیر کم شوی دی. پاکستان के लोगों के दिलों के अंदर जो मकाम था वो कम हुआ है او د دې غټه وجه عمران خان سره نه انصافي او د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. افریدي وایي چې دغه خبرو د عوامو اعتماد په ادارو ختم کړي دي. د پاکستان عوام د نظام نه بدزن شوي دي. د افریدي تبصرې یو اړخ دا هم ده چې د احتساب ډیر زیات ضرورت دی په خاصه توګه د فوجي جرنیلانو. هغه دغه سوال اوچتوي چې غټ عہدیداران په اربونو روپۍ څنګه جوړوي. افریدي وایي چې په کار د ټول خلک قانون ته یو شان وي او د ټولو احتساب دی وشي. افریدي وایي د زمونږ غټه بدقسمتي دا ده چې موږ تاریخ نه سبق نه زده کوو او که موږ د دغه مسلو په حل کولو کې ناکام شو نو سیاسي عدم استحکام او سماجي ناانصافي به جاري وي. د افریدي په پوسټ کې شامل اردو شعر د هغه خبرې ته نوره ژورتیا هم ورکوي. هغه شعر دی جو رکھتے تھے اپنا دماغ فلک پر زمین پر اب نہیں ان کا نشان تک. دغه شعر استعارونه ډک دی او په هغه خلکو تبصره ده چې کوم خلکو سره مخکې ډیر زیات طاقت او ډیر زیات اثر وسوخ لرلو اوس خلکو هیر کړي دي. د افریدي تنقید په تناظر کې دغه شعر د پاکستان اشرافیه خصوصا په فوجي قیادت طرف ته اشاره کوي. دغه شعر دغه خبره واضح کوي چې طاقت کله د انصاف او احتساب نه بغیر استعمال شي نو هغه عارضي وي. دغه شعر د پاکستان سیاسي تاریخ سره هم غټ تړون لري. د پاکستان سیاسي تاریخ کې اکثر لیډران ناکام شوي دي. د هغه غټه وجه دا ده چې هغه د خپلو مفاداتو لپاره قومي مفادات قربان کړي دي. د جلیل افریدي په پوسټ کې سیاسي تنقید ادب سره ډیر ښه طریقې سره تړل شوی دی چې په کوم کې د احتساب او د اصلاحاتو اپیل شوی دی. افریدي خپل आवाज د هغو خلکو د پاره اوچتوي چې کوم د انصاف او د شفافیت په تلاش کې دي. د هغه خبرې د پاکستان ادارې چیلنج کوي چې حقیقت ته د مخامخ شي او د تاریخ نه د سبق زده کی او داسې نظام د جوړ کی چې د کوم بنیاد په احتساب او په انصاف وي. او د سره د اردو شعر دغه اشاره کوي چې اصول نه بغیر طاقت مختصر وي. دا حجرې ټي وي ته د نستارک ریپورت وو.